Garbage خزله. Don't throw garbage on the road. په سړک خزله مه غورځوه. په سړک خزله مه غورځوه. Instrument آله. He plays a musical instrument. هغه یو موسیقي آله غږوي. هغه یو موسیقي آله غږوي. List فهرست. I made a shopping list. ما د سودا یو فهرست جوړ کړو. ما د سودا یو فهرست جوړ کړو. Magic جادو. The magician showed a magic trick. جادوگر د جادو یو کرتب وښوو. جادوگر د جادو یو کرتب وښوو. Message پیغام. I sent you a message. ما تا ته یو پیغام درولېږو. ما تا ته یو پیغام درولېږو. Notice پام. Did you notice the sign? آیا تا نهي ته پام وکړو؟ آیا تا نهي ته پام وکړو؟ Own خپل. He owns a big house. د هغه خپل یو غټ کور دی. د هغه خپل یو غټ کور دی. Predict پیشګویي کول. Can you predict the weather? آیا ته د موسم پیشګویي کولی شي؟ آیا ته د موسم پیشګویي کولی شي؟ Professor پوهاند. The professor is very intelligent. پوهاند ډیر ذهین دی. پوهاند ډیر ذهین دی. Rush تادي. Don't rush while driving. د ګاډي چلولو په وخت تادي مه کوه. د ګاډي چلولو په وخت تادي مه کوه. Schedule جدول. My schedule is very busy. زما جدول ډیر مصروفه دی. زما جدول ډیر مصروفه دی. Share ویشل. I will share my food with you. زه به خپل خوراک تا سره وویشم. زه به خپل خوراک تا سره وویشم. Stage منچ. The actor stood on the stage. اداکار په منچ ولاړ و. اداکار په منچ ولاړ و. Storm طوفان. The storm was very strong. طوفان ډیر مضبوط و. طوفان ډیر مضبوط و. Within کې دننه. I will return within an hour. زه به په یو ګنټه کې دننه راشم. زه به په یو ګنټه کې دننه راشم. Advertise خپرول. They advertise their products online. هغوی خپل مصنوعات پر لیکه خپاره کړل. هغوی خپل مصنوعات پر لیکه خپاره کړل. Assign مقرر کول.
The teacher assigned homework. استاذ د کور کار مقرر کړو. استاذ د کور کار مقرر کړو. Audience اوریدونکی. The audience clapped loudly. اوریدونکو په تیزه لاسونه وپړقول. اوریدونکو په تیزه لاسونه وپړقول. Breakfast ناشته. I had bread for breakfast. ما په ناشته کې ډوډۍ وخوړه. ما په ناشته کې ډوډۍ وخوړه. Competition سیالي. She won the singing competition. هغې د سندرو سیالي وګټله. هغې د سندرو سیالي وګټله. Cool ډېر ښه. You look cool. ته ډېر ښه ښکارې. ته ډېر ښه ښکارې. Cool یخ. The weather is cool today. نن موسم یخ دی. نن موسم یخ دی. Gain حاصلول. He gained a lot of experience. هغه ډېره تجربه حاصل کړه. هغه ډېره تجربه حاصل کړه. Importance ارزښت. Education has great importance. تعلیم ډېر زیات ارزښت لري. تعلیم ډېر زیات ارزښت لري. Knowledge پوهه. Books give us knowledge. کتابونه موږ له پوهه راکوي. کتابونه موږ له پوهه راکوي. Major مهم. Education is a major concern. تعلیم یو مهمه مسله ده. تعلیم یو مهمه مسله ده. Major غټ. Pollution is a major problem. ناولتیا یوه غټه ستونزه ده. ناولتیا یوه غټه ستونزه ده. Mean خودغرضه. He is a mean person. هغه یو خودغرضه سړی دی. هغه یو خودغرضه سړی دی. Mean مطلب. What do you mean? ستا څه مطلب دی. ستا څه مطلب دی. Prefer غوره ګڼل. I prefer tea or coffee. زه د کافي په ځای چای غوره ګڼم. زه د کافي په ځای چای غوره ګڼم. President ولسمشر. The president gave a speech. ولسمشر تقریر وکړو. ولسمشر تقریر وکړو. Progress پرمختګ. The country is making progress. هیواد پرمختګ کوي. هیواد پرمختګ کوي. Respect درناوی کول. Always respect your elders. تل د خپلو مشرانو درناوی کوئ. تل د خپلو مشرانو درناوی کوئ. Rich شتمن. He became very rich. هغه ډیر شتمن شو. هغه ډیر شتمن شو. Skill
مهارت. He has great cooking skills. هغه په پخلی کې غټ مهارت لري. هغه په پخلی کې غټ مهارت لري. Somehow په څه طریقه. He will find a way somehow. هغه به په څه طریقه لاره پیدا کړي. هغه به په څه طریقه لاره پیدا کړي. Strength طاقت. Exercise gives us strength. ورزش مونږ له طاقت راکوي. ورزش مونږ له طاقت راکوي. Vote رای. I will vote in the election. زه به په ټاکنو کې رای ورکوم. زه به په ټاکنو کې رای ورکوم. Above پورته. The sun is above the clouds. لمر د وریځو نه پورته دی. لمر د وریځو نه پورته دی. Ahead مخ په وړاندې. Walk ahead carefully. په احتیاط سره مخ په وړاندې ځه. په احتیاط سره مخ په وړاندې ځه. Amount پیسې. He paid a large amount. هغه ډېرې پیسې ورکړې. هغه ډېرې پیسې ورکړې. Belief یقین. I have strong belief in God. زما په خدای پوخ یقین دی. زما په خدای پوخ یقین دی. Center مرکز. He stood in the center of the room. هغه د کمرې په مرکز کې ولاړ و. هغه د کمرې په مرکز کې ولاړ و. Common عام. Cold is common illness. نزله یو عامه ناروغي ده. نزله یو عامه ناروغي ده. Cost قیمت. What is the cost of this book? د دې کتاب قیمت څه دی؟ د دې کتاب قیمت څه دی؟ Section حصہ. This section is for VIPs. دا حصہ د غوره خلکو د پاره ده. دا حصہ د غوره خلکو د پاره ده. Surface سطح. The surface of the table is smooth. د میز سطح همواره ده. د میز سطح همواره ده. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.